ملګرو سلامونه مینا احترامات ابراهیم دیروی یم او دا وخت بیخي د لیډي ریډینګ هسپتال پیښور د ایمرجنسي ګیټ مخې ته ناست یم چې ولا راوته ما نیمه شپه ده د شپې 2 بجې دي او زما په خوا کې دغه دوه وروڼه ناست دي خپله دنیا یې ده خپل سور یې دی خدای ملګری ډېر ښه ګپ لګوي نو مې وغوښتل چې څه خبرې ورسره وکړم او بیا تاسو سره هم شریکې کړم په خیر راغلي نوم دې څه دی نوم راته عارف د کوم ځای ابتاباد منصري مانسهره کې د کوم ځای د وګای د وګای عمر دې څومره دی 15-20 سال 15-20 سال سبق دې ویلی دی لږ ډېر نه بیخي کله راوتی داسې د کور نه په دې حالاتو کله داسې شوی 2005 زلزله کې ده 2005 زلزله یې نه راوتی دلته امبولانس نه والا 2005 زلزلې نه راځي خو خو دا 15 کاله وشو نو ته خو چې 15 کاله زما ټول عمر دی نو دلته وړوکی راغږ شم که نه ها شناختي کارډ لري نه شناختي کارډ در سره نشته هېڅوک تپوس نه کوي یو هغه الله مشته یو هغه الله ښه دا ته وایي چې څنګه دې ژوند ته څنګه رالې څه چلو څه داسې کار وشو چې ته مجبوره شوې دې ژوند ته رالې یا څه داسې کارونه ودې کول ما پوره په تفصیل لږ پوهه کا والله کې په پیسه جی والله نشې ودې کولې نشه ښه شی دی که بد شی دی بد شی دی څه نشې دی ول شروع کړي د کوم ځای نه دې شروع وکړه چرسونه لاول نسوان بعد چرس بعد او دا ملاویږي چېرته دا بورډر او دا یې څه شی زه خو پېژنم نه دا څنګه یې څه ته وایي بس ښه خبره چې نه پېژنم که نه او ګران ملاویږي ارزان ملاویږي دا خوره مړه مه ګوره دا پکې نه راولي چې ته داسې ځان نه مروره نه تا نه راولم دا ګران ملاویږي ارزان ملاویږي په 300 روپۍ نیم ګرام ده نو هغه نیم ګرام بیا څومره وخت کېږي څه ټایم پورې کېږي څومره زله اخېسته ما چې وی غواړي یو ټایم هم کېږي چې نه غواړي د 3 ټایم هغې دپاره بیا پیسې چېرته را پیدا کوي دا خبر نه دا ټول نو یا سکریپونه خو خوښه دې نه ده چې سړی دې بېرته نارمل زموږ په شان ژوند ته راولي چېرته علاج درلو کښې چېرته دې داخل ولې مې نه ده خوښه خو څوک نشته څومره خرچه به راشي ستا په علاج باندې مړه خرچه مرچه نه راځي فري کېږي علاج فري کوم ځای کې کېږي نو بیا ولې نه کېږي چې فري کېږي بیا کې ولې نه احساس کمتري ولې څه احساس کمتري تاسو وایي یار ته زما په شان یو شی انسان انسانیت نشته مینه ګورم ځکه در سره ناست یم په دې شپه د چې هم در سره یو ځای څکم در سره مې لاس هم میلاو چار دی ښه کړو او زه خو در سره غاړه هم میلاوم زه خو در سره ناست یم څه مسله نشته موږ له پته سړي چې تاسو نفرت والا نه یو نه نفرت خو سوال نه پیدا کېږي چې څوک درنه نفرت کوي هغوی خپله ډېر بد خلک ټیک ده که نه تاسو انسانان یاست تاسو نفرت په کوم بنیاد باندې خلک کوي زه خو نه پوهېږم په دغه نفرت باندې صحیح که غواړئ چې ته وایي زما علاج وشي او زه مدد کولی شم څه ستا څنګه په کار راتلی شم زه روغ سړی یم یو دې معاشره کې لکه لارې ستو والا سړی یم کولی شم ډېر کارونه څه درله وکړم الله تاسو له ډېره جزا به تاسو ته دواګانې کوو چې الله هم که خپل مقصد کې کامیاب او ستا هېڅ لکه تمه نشته دی ستا دپاره هېڅ هم نه کومه ولې نه څه وکړم موږ لپاره دا وکړه چې بس موږ له اراده صحیح غونډه جوړه کړه څه جوړ کړم اراده چې موږ پکې صحیح وخت تېرو او صحیح اخلاق یې پکې صحیح دغې پکې دا نه چې اداره جوړه کړم داسې ښه اداره ما ته وایي چې اداره جوړه جی نه په ما خو ډېر ګران دی زه خو د خدای په ذات قسم خورم ما ته ګران دي تاسو نه خلک نفرت دا خو ګوره لکه مجبوره دی تاسو دا کار ځکه نه شئ پرېښودی نور امین تاسو دا خوښه ده چې دا ستاسو ژوند زموږ غونته کې شي نه خوښه خو د هېچا نه خوښه خو د هېچا هم دی بس نه وخت یې تېرېږي په انسان باندې او نه چې دغه تاسو چې څه نشه کوئ که دغه راته میلاو نه شي څه تکلیف وي درته بیا دا میډیکل میلاوېږي هسپتالونو کې نه تاسو ته څه تکلیف ته طبیعت څه لکه خوب څنګه چې زنانه بچي راوړي داسې به موږ ته دننه تکلیف
सोच کوه چې هغې به درېږي چې کوم تکلیف دی د هغې نه سیوا به هغه یو تیار یو هټ چې پوهېږي ملګرو تاسو واورئ دغه ملګرو خبرې زه د دې نه وروسته هېڅ هم نشم ویلی خو مونږ ټولو له پکار دی زموږ اخلاقي فرض جوړېږي چې مونږ د داسې خلکو نه نفرت ونه کړو مونږ د داسې خلکو سره مینه هم وساتو کوشش وکړو دغه خلک چېرته سمې لارې ته راولو او د هغې چې څنګه مدد مونږ کولی شو څه پکار دي پکار ده چې هغه وکړو ټول ډېر زیات خوشحاله اوسئ زما او د دغه ملګرو د خوا د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ